د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمين افغان هرکلی کوم. د پاکستان د غلو دانو لوی مارکیټ مسولین وايي ټول پاکستان کې له دومره دال پاتې دي چې 15 ورځې پورې پرې د خلکو ضرورتونه رفع کړای شي. یاد دی چې د پاکستان مرکزی بانک د ډالرو زیرمه 3 میلیارډ ته رسیدلی او هغه هم د سعودي دی چې مصرفولو واک نه لري. پاکستانی رسنۍ وايي سوداګر دومره ډالر نه لري چې له بهر څخه توکي واخلي، نو نږدې راتلونکي کې به پاکستان کې د مهمو خوراکي توکو نرخونه لوړ شي او یا به بازار کې ورته لاسرسی ګران وي ځکه چې د وارداتو پیسې نه لري. پښتين وايي پښتانه بې وسه نه دي، ویشل شوي او د خپلو قاتلانو ملاتړ کوي. هغه وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پي ټي ایم رهبر منظور پښتين د پاکستان تر ولکې لاندې پښتانه نقد کړي او ویلي دي پښتنو سره ظلمونه کیږي، بې وسه شمارل کیږي، خو پښتانه بې وسه نه دي بلکې تقسیم دي او د خپلو قاتلانو ملګرتیا یې شروع کړې ده. نوموړي د نقیب مسعود په نوم د پاکستاني پولیسو له لوري د یو وژل شوي پښتون ځوان د تورونو وژونکو د بخښل کېدو خلاف غونډې ته وویل راو انور د پښتنو په وړاندې هیڅ نه دی، خو پښتانه په فکرونو کې په سیمو او خیلونو تقسیم دي او دې تقسیم دښمن ته موقع ورکړې ده چې استحصال یې وکړي. هغه زیاته کړه د پښتنو قومي فکر نشته ځکه اتحاد یې نشته، نو د داسې قومونو انجام هم داسې وي کوم چې د پښتنو دی. پښتين زیاته کړه موږ نور ریاست ته نه ژاړو، نور قوم ته ژاړو چې قوم را یو شو د نړۍ یو بله پرې ظلم نشي کولای. نور د پښتنو د کورونو مخې ته د اتحاد دپاره کینو. که پښتون قوم متحد شو په دنیا کې چې څومره هم زموږ دښمنان دي که څومره زورور دي د ټولو حل په اتحاد کې پروت دی. د نوموړي په خبره که پښتانه یو شو بیا به خپل ژوند خپله خاوره خپل ولس بچ کړي، د دوی خاورې نه به دښمن ووځي او دا د یو راو انور خبره نه ده، دا د نظام خبره ده. متقي د ایران سفیر سره د ویزو ورکړې پر چټکوالي خبرې کړې دي. بهرنی چارو وزارت وايي افغانستان کې د ایران سفیر او ډیپلوماټانو سره یې د دغه هیواد د ویزو ورکړې پروسې پر چټکوالي او د سوداګرۍ او کرنې پر ښه والي او دې برخو کې د نوو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت د ویاند مرستیال ضیا احمد تکل وايي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د اسلامي امارت د ویاند او د یاد وزارت ځینو رئیسانو د افغانستان لپاره د ایران د سفیر حسن کاظمي قومي د سفارت مرستیال ډیپلوماټانو او په هیواد کې د ایران د 4 قونسلګریو له مسؤلینو سره وکتل. سرچینو لیکلي په یاد ناسته کې پر سیاسي موضوعاتو سربیره د ویزو د ورکړې په برخه کې د لازمي اسانتیا او چټکتیا راوستلو، د سوداګرۍ او کرنې په برخو کې د نوو اقداماتو او څو نورو موضوعاتو د بهبود په تړاو خبرې وشوې. تکل زیاته کړې په دې ناسته کې د هر اړخیز همکارۍ او همغږۍ په اړه مفصل بحثونه وشول. د طالبان حکومت پر فلسطیني وګړو د اسرائیلي ځواکونو برید چې 10 تنه پکې وژل شوي غندلی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 20مه د سلواغ یومه په یوې اعلامیې کې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د فلسطینیانو د حقونو خوندیتوب لپاره د اسرائیلي رژیم په وړاندې غږ پورته او عملي اقدامات وکړي. د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د فلسطین په جنین ښار کې د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 10 فلسطینیان ووژل شول. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل چې د جنین ښار په نښتو کې 20 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اسرائیلو پوځ بیا په یوې اعلامیې کې ویلي چې په جنین ښار کې د جهاد اسلامي په نوم ډلې د نیولو په وړاندې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي دي چې په خبره یې په متقابلو ډزو کې د دښمن څو وسلوال وژل شوي دي. نن هم په یو شمېر ولایتونو کې د قرآن کریم د سوځېدو په غبرګون کې لاریونونه وشول. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نن یو ځل بیا په سویډن کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې لاریونونه وشول. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې دا لاریونونه په پلازمینه کابل او په غزني، بدخشان، پنجشیر، غور، بغلان، لغمان، بلخ، بادغیس او څو نورو ولایتونو کې وشول چې په ترڅ کې د یو سویډني سیاستوال د عمل وغندل شو. په تیرو څو ورځو کې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دې پیښې په غبرګون کې لاریونونه وشول چې په ترڅ کې د سویډن بیرغ هم وسوځول شو. له نورو اسلامي هیوادونو څخه هم د ورته اعتراضونو راپورونه را رسېدلي دي.
پاکستان کې د زهرجنو کیمیاوي موادو له امله 13 کسان مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن جمعه د سلواغ یوه راپور ورکړی چې د دغه هیواد په سند ایالت کې د زهرجنو کیمیاوي موادو له کبله 13 کسان مړه شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په مړو شوو کې ماشومان هم شامل دي. د سند ایالت روغتیا څانګې د روانې میلادي میاشتې په 26مه نیټه خبر ورکړی و چې د کراچۍ ښار علي محمد کوټ سیمه کې د څو ورځو پر مهال د یو مشکوکې ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د یاد خبر له خپرېدو وروسته د سند ایالت مسؤلانو پولیسو او روغتیایي ادارو څخه د دغې ناروغۍ په اړه د راپور غوښتنه کړې ده. تر اوسه په روښانه توګه معلومه نه ده چې دغه کسان د کومې ناروغۍ له امله مړه شوي، خو د روغتیا څانګې د لومړنیو معلوماتو له مخې ځینې کسان د تبې، سینې درد او ساه بندۍ له امله مړه شوي دي. بلخوا یو شمېر نړیوالو رسنیو بیا راپور ورکړی دی چې د سند کراچۍ ښار کې دغه کسان د زهرجنو کیمیاوي موادو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. د روغتیا څانګه زیاتوي چې د لومړنیو پلټنو له مخې د دغو مړینو لامل ځینې کیمیاوي مواد دي چې د پښتورګو د ناروغۍ لامل ګرځي. امینه محمد وایي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لرې کېدو ته هیله پیدا شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد هیله منده ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه به یو څه لرې شي. امینه محمد له CNN ټلویزیون سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې مشره سیما باهوس هم ورسره وویلي د طالبانو خپل منځني اختلاف او ترخوا یې د ټولو لورو فشار ته په کتو احساسوي چې د یو شمېر بندیزونو لرې کېدل ممکن دي. امینه محمد پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي بندیزونه هم له اسلامي امارت سره ټکر کې بولي او د داسې اقداماتو غوښتونکې ده چې ستونزې حل کړي. نوموړې وایي نو موږ باید پیل وکړو، فشار راوړو او هغه اقدام وکړو چې ورته اړتیا ده. دوی مشروعیت او بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د ستونزو د پای ته رسولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو. طالبان د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال د نیوکو په اړه ځواب نه وایي، خو وړاندې دا د افغانستان داخلي مسایل بللي دي. پر اوکراین د روسیې د بریدونو شدت زلینسکي وایي د جنګي وسایطو لیږد بهیر دې چټک شي. د اوکراین پوځ نن جمعه د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک په ځینو برخو کې د روسیې پوځیانو لخوا له څو استقامتونو د پوځي عملیاتو د تشدد خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوهانسک او دونیتسک پر 11 موقعتونو د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوهانسک او دونیتسک پر 11 موقعیتونو حملې په شا تنبول شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د دغو راپورونو کرهوالی نشي تاییدولی. تر دې یوه ورځ مخکې که څه هم د کیف هوایي مدافع زیات ویشتل شوي توغندي شنډ کړل، خو مسکو بیا هم د اوکراین پر بېلابېلو برخو د میزایلو حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل او یو برېښنا کوټ یې زیانمن کړ. د اوکراین په ختیځ کې د وروستۍ سختې جګړې راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې د 950 ویشتل شوو میزایلو له ډلې یې 40 ویشتلي او لاندې یې غورځولي دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وو. تر بیا د خدای پامان.